سپین مړوند کې مې بابو واژړېدلو زلزله دی و وزیره پوڅه زلزله دی زلزله نه ده شالی لکه قدم وایي نه زلزله دی و وزیره پوڅه زلزله دی ای وزیره جگشه زلزله دی مسلمانانو یار می پهلو زلزله دی و وزیره پوڅه زلزله دی مسلمانانو یار می پهلو زلزله دی و وزیره پوڅه زلزله دی خالی څنګه لیلا میدانه ووتمه زلزله دی و وزیره جگشه زلزله دی ای وزیره پوڅه زلزله دی جانانه مخکې شل یار کسه زلزله دی و وزیره پوڅه زلزله دی و جانانه مخکې شل یار کسه زلزله دی و وزیره جگشه زلزله دی ما خوب په خوب لیدلې نه و دا ملکونه زلزله دی و وزیره پوڅه زلزله دی ای وزیره جگشه زلزله دی وله پاسه شنه کاڼي راوړي زلزله دی و وزیره پوڅه زلزله دی دا مشاورې چې ډېر کورواله دا به ورته خپله تلیفونه وویني په ټلویزیون کې
نه زه یو فلم یو څه تصویر خپل بابا چیکار جنگ بشه سرنایا خودی تو نماز چه دو؟ اسم الله يسعدك الناس لك راسك نصیب کدار غلای دو؟ ملقتی بزار غلای؟ دا څه چې سره کړی چې دا کار موږ زاستر کې دا د کوم ځز د کوي چې د کړی دي اثر ورشه کله کله بیا په یو پوسټاله یو ته ستاره خلا د تبه وې دا زه خلا خلا کړل ورون دغه دا وزیرونه اول خو ویان غږی کنه ویان نه بغامه كنا وراك دا مناکه به خله به جوړه نه چې لال ماده و چې په خله به شونه و تاړي غریبون والا کوي بخیر نه برکانه سو په خپل په ژوند چې غره وای لا اله خدای په افغانستان کې صلح ورولې مبارک الله پروردگار نه را خوندا مشکلاتین او دا بحثینا چې د خپل زورند انتقاد کې خدای دغه عملی نه مسلاک خپل پر ځای کې نه او بدلې
اصل کوم ځای تڼي تڼي ہے دقیق هوټل تڼي نام ها دوته ورغد نه میګي تر غنه میګي دا نور جمال هايدا تر ده اوس ول دا شل پندل سو ځکي ته څه ولې ځاخنو ویزا ته تر غوښیو دا څیر زه کور نه پړ کور ډیر ده په خیر دې ډیر کور وی کنه ټریپونه تل کې ټریپونه لیکای صبر برابر کنه کدومره غنه شکړه چې ملک غیب برابروي نه بیغه ته غیب برابروي او ول ما خانه څنګه نه دا ټریپینه غار زوده څه آفرین دا ولته نه ده خو بس دا ځکه و سره ما ورته شو نه ځکه کنه بل ابل شو نه بیغه ته ریا او برک تخلا دا بدنه کبیر خو نه چې دلته د بل کلمه تخلا نه راغو جماعت ما تخلا نه جماعت وای نه نه یو ته میټر کوټ کوي خو تو ټریپ کیه تو ټریپ کیه وارین خو دا 6 ویل دیارلاس کړی خو نه له ویلا سیمس خو او کوم میټر خرابې کی میټر راوي 15 تر خو بل خيږي راځي کته یې ساده ته نازل خاطر خو صحیح ولا همو درته بیا خو څه ما خو نه وي نه جار ده شو سره دا ګرمۍ سره مختای نه هو د پندل سره کیږي پندل سره کیږي ګرمۍ سره برباشي چې ګرمۍ سره برابر سره برباشي کنه مکتب د څو مو پرایله لسمه پر پری د مکتب ویلې مجبوریت نه مجبور غریبا وته پلورا سپینګری دی کور بور دا سنو اوس مو د شول ځکه شول ځای کنه به شول چلوي څه دلته زر غوایم د دې کورته شرالی اجي ته مو چې وزارت وګلګ مجبوری مې درلای کوم وزارت تر ولا غلا اوس دلته مشین توبه کوم د په څنګه سباک یایم مشین توبه کوم کدا شي دنه مخ سباک زدا کوم خپل کورته گاټه وکم سباک یاد کوم مرسی هیڅ وکړو لوړی خانه وي نه اسرایا دا کور وړه تو خپل دی دا څه باندې چې مثال تو نه څنګه وایي کنه چې چا خبره څه بيزي خبره کې متعیا بیا هیڅ وا اندرم دا کور دا برونه خپل چې خپل وګړه خو ته خپل بیا چې پردای وګړه خو پردای سیدو اندر دا وړه خال دی لکه مثال ته لو سلون دی خال خو نه ابو برک شو ګل مات خان شو امینه جو شو دا وړه خپل خال دی یو در بيزي خال نفسه ها يا دراورنا بسرعه خير دراورنا تبقى بسرعه خان غور فيه او بده خيجي افرول غاړه زه د خوست اوسیدونکی د درخیلو کې چاخیله کړم زه ګلمت خان خبرې کوم تقریبا المرات ته زه چې غوایم 15 شپږ کاله کېږي موږ زه اوس شرالی اجي سره یم دلته کاروبار کو تقریبا زه د انجینرای کور کوم دا د وکه چې دا سټل په کور لګیا شي د ورونو ته ټولو ته د تلویزیون او ورځونو کې د خوست خلک دا موږ ټول د خوښ دی چې مقصد د په کاروبار لګیا شي تعلیم وکي په دا وطن کې چې موږ کومه تجربه د کومه غو وکړه دا چې د تعلیم نشته کنه مقصد موږ افغانستان خلکو د تعلیم نشته هیله کوو چې د تعلیم وکي تربیه وکي به خارج ملک ته چې لوټ بیا پته لګي چې تعلیم نه وي کنه تربیه نه وي تعلیم ډېره په همت لري تقریبا دا غني موږ دا وطن کې چې مو 15 سکوله تیر کړل مو دومره تجربه حاصله شو الله کا ولې چې کا غاټ انجینرای نه ځو شیخ لور څنګه مقصد موږ څه وطن غریب دی چې په همت وکي تعلیم وکي نو دا ډېره خاصله خبره وي مقصد دا انجینر صاحب تلویزیون ولا موږ تر غول دی موږ د ډېره مننه کوو چې دا موږ ته هغه د دوبۍ تر غول دی موږ زیران وخت په دوبۍ کې سره د په دوبۍ کې سوله امن سره ده الحمدلله دا سه امن دی کنه دا سه په نړۍ کې دا سه امن نشته کنه موږ ډېر خوشحال یو موږ اجي صحیح سره یو دا غني موږ خپل کاروبار مقصد ښه پویو چې موږ خپل کاروبار په خپل مخ بوله ان شاء الله بیا ان شاء الله چې افغانستان ته غو کو همت وکړو زاد افغانستان آباد کی مقصد چې اجي صاحب د خوشحال خدای چې دای موږ تر ورسېد دا چې موږ سره دا غو وکړه همکاري وکړه موږ د نړۍ معافي غوړو بکنه غوړو چې دای موږ ته دوبۍ ته غوړه دایم په خدای دې داسې نه افغانستان نه رابوت چې هر هیواد ته لوټ شي داسې خلک لکه چې انجینر چې غوړه دی په تلویزیون ولا موږ دې نه مننه غوړو د خوست تلویزیون د خوست خلکو نه همت دا وکړي چې مقصد تعلیم ډېر په مخ بوځي تعلیم بوځي کور وکړي تعلیم بوځي ما نشه کوي ما تماشه کوي نشه تماشه نه سره جوړيږي هر انسان چې داسې وي چې څه کور نه کاروبار نه لري نه کاروبار نه زونه وی چې خارج ملک ته لوټ شي مقصد نشه نه تماشه نه چې نه جوړيږي مننه ډېر مننه
تو څه نوم مو ضبطه خان کوم ځای تنګي زادرونی یم تنکي زادرونی څومره وخت کېږي دلته راغلی را تقریبا 12 کاله کېږي چې راغلی یم 12 کاله کېږي لږ نږدې شه خیر دی داسې نو څرې په د 12 کالو کې ښه وطن ته هم لوړ یاره شپږ میاشتې کال بعد یا نیم کال بعد زه څمه نام خدای نام خدای نام خدای څرې دو دلته کاروبار د ښه دی الحمدلله بس که لګیا یې وایي ګټي بس په وطن کې وخوري څومره وخولی معاش ماشه 40,000 نام 40,000 درهم 1 लाख से पसा 1 लाख रुपये وای نام خدای خدای د نرم در کې ډرایور یې د موټر یې ډرایور یم دا ټلا مخکې تو خالی کړه یې دا مو خالی کړه چا سره یې دلته زه حاجي شیر علي سره یم حاجي شیر علي سره نه خښولې حاجي شیر علي نه ډېر نه خښولې ډرایور سره ډېر ښه دی ښه دی دا مې سره دی یو ډرایور سره ښه دی که نورو مزدورانو سره هم ښه دی نه ټول څومره د مزدورانو ټول سره ښه دی وسړی ځان چې تاسو 40,000 معاش وخولی ځکه به کوئ د نور غریبانو سره به نه وي کوئ خپل مطابق کار یې ورته ورکوي مطابق یې خپله ته ورکوي واکې سوتي یا ورټیم هم ورکوي بخشش هم ورکوي که څه دی خیس خلکو ته څه یایي چې خیس کې څه وکړي خیس خلکو ته ډېر سلمینه یم او د ملي ټلویزیون غته ډېر سلمینه یم نه د خاص خلک ته دا بیا ما چې خدای دې ژوندۍ لري خدای دې عبود لري امين باز داس ته وکړو چې په تعلیم باندې فایل وکړو چې په تعلیم زده کو هر شي تعلیم نه کی مې چې تعلیم زده کړه ویل ته فارسی هم زده کړی وای تعلیم هم کړه په دغه واجب باندې مې مزدورا کی او خیر مزدورا خو پر وطن کې چې وی شکر ده دا دوبۍ دا سده لکه میکتو سه خپل وطن او دا چې مو ول د سوله دعا مونږ یا بوت شوی د ډیر خوان کی کنه او می خو داسې کا غڅوي چې غپلور غنۍ ته لوړا شي می خو وطن د سره پلور غنۍ د پروژې د شمال کوم ځای په دا وطن کنه دغه وطن کې ده خو بس دغه وطن په انسان آباد ده او په تو سه آباد ده په هغه خلکو چې دلته ترسي خدای دې دی ما آباد لري د سره موږ خلک هم ډیر آباد شوي دي ډیر آباد شوي دي خدای دې ځوان لري دي ډیر مننه خشول دی په مخه کا para خریزی پریادو حاجی صاحب نوم دې څه دی زما نوم دی خور امین منګال خور امین منګال دا د اول نوم دی کوم ځای د جوړه کوټې ولسوالۍ جوړه کوټې څومره وخت کېږي چې راغلی یاره تقریبا شپږ دېرش کاله کېږي 15 کاله وای نام خدای د دونی خدمت دې وبه کړي دنو بس خو دا د حکومتونو ازبریا د دولتونو ازبریا ډېر ښه سره دلته د کاروبار مزدورا د کارو الحمدلله سار بر خشول خو ان شاء الله الحمدلله د خپل وطندرونو سره یو د څومره وخت چې درکړای د خپل ازونو خپل وطندرونو سره به درکړای چا سره یې اوس خو د شیرالي سره ما یا اسماعیل خیل دی سره ته خشول یې بالکل الحمدلله زار بر شکر یې چې هغه سره مزدورونو سره لږ ظلم کی پیسې نه ورکوي تنخواه نه ورکوي دا چې بل چا سره مزدورا وکړي بیا به شیرالي کادر ورته بولیم شي بل چا سره یو خلکو مزدورانو دو کړي هغه شکایت لري یا رئیس شکایت نه لري مو داسې وردل چې کاروبار نه کی مزدورا نه کی انتر بنتر جلی جلندر شمه کټوټو شمه ټوټو شمبم چف لړ کنه د دوریون بہادر آباد جمشیدہ کراچی انگوٹل دو مردان تا بیچا 70,000 چوک حفیظآباد پہ خور کوٹ کٹا چکر مل کو ترمانی نه دا د څه ویلې دا پرېږده ارڅه نه هغه ما وخوله نو ما وخوله څه دې ویلې دا خو ما چې کوم دی هغه د جاز کنډکټر پاتې شوی ما دا مې راغځي نومونه واخیسته نوم دې څه دی نوم مې فرمان الله دی فرمان الله جان د کوم ځای د پېښور پاکستان
پاکستان پښتون یې که افغان یې؟ نه پښتون یم. افغان نه یې؟ نه افغان یم. پښتانه خو ټول افغانان دي که نه؟ دله د مزه که نه څه کاروبار کوې؟ بلډوزر چلوم. بلډوزر چلوې؟ څونه وخت کېږي؟ یاره 15-16 کاله کېږي. څنګه د کار چې کوې خوشحاله یې تر نه؟ ښه خوشحاله یم. او په کار کې خلک خوشحالېږي که بېکارۍ کې خلک خوشحاله وي؟ نه په کار کې خوشحاله وي. په کار کې څه دي؟ په کار کې دی چې سړی مصروفه وي هر ټایم پیسې ګټي جیب ته راځي زړه خوشحاله وي زندګي جوړی مریضي نه وي کور کې مشکل وي سړی پیسې ولیږي. هغه څوک چې بېکاره وي هغه څه ویل غواړي؟ نو زه هغې ته ویل دا غواړم چې یاره تاسو کار روزګار کوئ چې زندګي هم جوړي ژوند هم جوړي سکون وي درته مور پلار به در سره په سکون وي ته په خپله باندې دلته کې نو تا سره به لس په راحته باندې هغې ته مشکل نه وي. څنګه ده دلته خو پاکستان کې په پېښور کې په افغانستان کې خو لږ ناامني ده دلته امن څنګه ده؟ نو بس دلته کې امن دا دی چې دلته کې کله شیخ زاید په روډ باندې روان وي نو هغه هم اشارې ته ودرېږي هغه هم مخالفې ته غاړه ایږدي لیکن زمونږ په وطن کې چې کم لږ معمولي شانتې غټ سړی وي نو هغه پولیس ته بیخي څه توجه نه ورکوي. اشارې ته هم توجه نه کوي. نو دا زمونږ په دې وجه باندې زمونږ علاقې پسمانده دي. یعنې ستا مطلب دا دی چې هلته قانون نشته دلته قانون دی؟ دلته قانون دی. د قانون په ټولو باندې دلته کېږي؟ دلته ټولو باندې که باچا دی که وزیر دی که لیبر دی که غریب دی که عاجزه دی مسکین دی څه چې دی مطلب دی چې ښه برابر دغه کوي. یاره پرم الله خدای د ژوندی لره ښه عمر دې ولرې خوشحاله دې وي. هغه جوان نه ده جوما ده ولې خو دا شرطای دی خبر دې تر دی خبره حاجي محمد څه ول دی لږ دې مخ مخ ودرېږه ښه یې په خیر یې څومره وخت کېږي راغلی یاره 3 میاشتې به کېږي. دا خو کم وخت کېږي ته ژبه دې زده کړې دو عربي نه پوهېږې ته مو ته وایه چرته مړۍ وخوره تال مړۍ وخوړه دې ونه وې که نه یعنې مړۍ نه روکوې مو ته یعنې زه خو مسافر یم نو مړۍ نه روکوې مطلب د دغه دی ښه څه کور کې شول چلوه اول شولې تو دی ښه د موټرې ډکوې سره خشول یې دلته خیو ولې راغلی والله غریبات دی وطن کې ښه سره دلته خو څه مشکل نشته